کوي چې زما د ژوند دې ښایسته شي د مور نه دعا واله چې د کور وځي مور ته ماته یو لفه دعا وکړه مور ماته لږه دعا وکړه بس دا یاد ساته یاد ته به چرته هم نه ناکامه کیږي ته به چرته هم نه بدحاله کیږي خو صرف د مور دعا والی د مور نه یو لفه دعا واخلی ګوره مور دا د یو جنت نوم دی مور د ښکلا نوم دی ګوره د هغې مور خیال وساتئ کمې مور چې په تا محنتونه کړي دي ستا دپاره جړلي دي دا مور پلار داسې یو نعمت دی کتونکو دا بیا نه راځي مور پلار داسې یو سرمایه ده چې دا درنه لاړه دا بیا ستا کور ته دوباره نه راځي ګورئ د دنیا خوشحالي بیا راشي تاسو صرف تپوس د هغې چا نه وکئ چې چا نه مور د دې دنیا نه لاړله چې چا نه د مور دنیا نه یو پېره تلي که نه دا سر دا ځمکو اسمان یو کوي هغه نه بس هغه تلي هغه مور هېڅ سمتې بیا نه راځي هغه تاسو سوچ وکئ کتونکو چا نه چې مور یا پلار لاړ شي بیا د دې د قبر د خپو ته ولاړي او دا جړاګانې وینونه کوي خو هغه مور هغه پلار بیا د خپل د مخ دیدن هغه ته بیا نه کوي ځکه بس یو پېره دنیا نه لاړې بیا لاړله کتونکو د هغې مور خیال وساتئ د هغې پلار خیال وساتئ چا چې خپله ځواني چې دی ستاسو دپاره دا بوډاوالي سیټ ته بوتله د هغې مور پلار خیال وساتئ چې دا ویښته دا تور ویښته ستاسو دپاره سپین کړه ولې زه به اول لږ خبرې په دې مور وکړم مور په دې خپل بچي باندې څومره خفه کېږي مور د دې خپل بچي دپاره د خپل سر هم قربانوي کتونکو دا پیغام شیر کړي چې د مور پلار زما د کتونکي چې څوک ګوري چې دا خپل مور و پلار له قدر ورکړي دا خپل مور و پلار له عزت ورکړي دا د خپل مور و پلار نه د خپل ټول وجود قربان کړي کتونکو د خپل مور و پلار نه د خپل وجود د یو ویښته قربان کړي دا ډېر لوی هستۍ دی ګورې دا چې ګوره مور او پلار دا چې چا نه لاړ شي یو پېره دا بیا دې دنیا ته نه راځي دوباره بس قصه ختمه ګور د مور پلار د ژوند دا کتاب چې یو پېره بند شي که نه په بچي باندې د بچي نه د دعاګانو سلسله هم ختمه شي په بچي باندې د ژوند ټولې خوشحالۍ ختمه شي بچی بیا چې دی بچی چاته هغې شان د دعا نشي ویلی څنګه چې خپلې مور ته ووایي یا خپل پلار ته ووایي چې د کور وځي بابا یا به یې ما ته لږه دعا وکړه زه بار ځمه زما څه کار دی دعا وکړه چې الله دې وکړي بس هغه نه بیا سلسله ختمه شي د خپل مور او پلار نه بلها دعاګانې وغواړئ ګورئ د چا چې مور پلار ژوندي دي که نه مړه ځان ته قربان کوي ځان ته لوګی کوي زه درته دا خبر په یقین سره کومه داسې ناممکنه کار تاسو ګورئ تاسو یو ناممکنه کار وګورئ چې هغه بهي نه کېږي کور نه چې کله وځئ په سحر کې مور پلار ته وایي دعا راته وکړه یو لپه دعا راته وکړه دغه شان یو کار دی چې الله یې وکړي الله تعالی رحم ته ګوره انشاءالله همدغه ورځ باندې به ستا دغه کار کېږي دغه کار به ستا لازمي کېږي ټرای وکړه تجربه خو چېرته وکړئ که نه زما کتونکو دا ویډیو شیر کړئ د ټول مخلوقو سره شیر کړئ نن سبا زما د مور پلار ډېر بې عزتي کېږي ګورئ زما مور پلار ډېر زیات بې عزته شو زما په دې معاشره کې دا د څه د لاسه دا د دې موبایل د لاسه ګورئ چې مونږ روډۍ ته ناست یو هم موبایل زه چې داسې ټول ورځ بار ګرځم چې کور ته راشم بیا موبایل راولم په هر ساعت کې موبایل ګوره که نه کوم فلم کومه ډرامه ماته د مور پلار عزت ښیي مونږ فلمونه ګورو مونږ فیسبوک ګورو مونږ ټیک ټاک ګورو پای کې تش مونږ دشمنیانې ګورو پای کې مونږ ډزې ګورو اسلام مونږ ته دا پیغام مونږ داسې نه خوښوي ګورئ ښه دا څنګه چې زمونږ دا ژوند دی په دې خپل ژوند کې که سکون صحیح سکون غواړئ په حقیقي سکون غواړئ یو هغه سکون وي چې زما په جب کې بلها پیسې دي او ما ته سکون دی نه دا یاد ساته ستا په جب کې به بلها پیسې او تا ته به سکون نه تا ته به خوشحالي نه ستا ژوند به تا هغه سکون سایډ ته نه پرېږدي په دې چې ستا سره پیسې مي د هغې مین وجه څه ده د هغې حقیقت څه دی ستاسو د مور و پلار دعا نشته تاسو د مور و پلار د فرمانبردارۍ د هغې څه احساس نشته کم
بچی چې هم دا د مور پلار فرمان بردار جوړ شو، دا ناکامی د په ژوند کې چرته هم ناراضي، د په ژوند کې چرته هم بېچینی ناراضي، د په ژوند کې بیا چرته هم بې سکونی ناراضي، خو مور پلار به خوشاله وي. ګوره د الله رضا هم ګوره د مور پلار په رضا کې پرته ده. ګوره زما دا یو خبره ضرور تاسو چې دا لږ ذهن کې واچوئ، چېرته هم د کور نه داسې ونوځي چې ته خپل مور پلار ته ونه وې چې ما ته دعا وکړه، ما ته اجازت وکړه لاړم. دا یو خبره در سره زه حقیقي شریکومه چې ګوره خوشحالي او سکون دا د مور پلار د دعا نه غیر مکمل نشته. دا ګوره ځان سره دا زما یو قمقله خبره یاد ساتي چې ته یو روزګار شروع کې، ته هر قسم کار لوزي د کوره، دقه مور نه دعا واله، دقه پلار نه دعا واله. مونږ نن سبا چې مور پلار ته سادهګان وایو، مونږ مور پلار ته چې دی وای دا مړه دا خو پخواني خلک دی. استغفر الله استغفر الله اکبر. کتونکو سوچ وکړئ، هغه مور چې د هغې عمر 50 او یا 50 کاله دی او زما په شان عمر چې مونږ خو دومره کوکانیان یو، مونږ هغې مور ته وایو چې ته ساده یې، ته بوډه یې، ته بس نه پوهېږې. استغفر الله. مونږ هغې پلار ته وایو په سپینه ږیره باندې هغه چې دی زما دپاره مزدوریانې کوي، زما دپاره خواريانې کوي، زما دپاره چې دی خپل ځواني خاورې یې کړه. زه هغه پلار ته چې دی په بد نظر ګورم، زه هغې پلار ته وایم چې دا خو ساده سړی دی. سبحان الله. کتونکو تقریبا ماته څومره کسان ناست دي ټولو ته دا پیغام شیر کړي، دا پیغام زر تر زر د خپلو کتونکو سره شیر کړي چې دا د خپل مور پلار قدر وکړي. کامیابي ګوره د مور پلار په قدر کې ده. پر مور پلار د خپل ځان قربان کړي. زه ګوره زما د وجود نه دی، دا به یو ځل خاورې دی کېږي. مونږ ټول روان یو دنیا نه، مونږ یو هم پر دنیا کې پاتې نه یو. د چا چې مور پلار تللی دي الله تعالی دې ولې جنت الفردوس ورکړي. خدایات ساتي ګوره چې مور پلار د دنیا نه داسې لاړ نشي. ګوره چې ته دې مونږ چې د پښتو کې وایو ازاري دې پاتې شو، نافرمانه بچی جوړ نشي. ګوره زه درته ګوره بار بار دا خبر کوم، په جب کې به در سره لکونو کروڑونو روپۍ وي، ته به د کروڑونو روپو مالک خو په ژوند کې به دې سکون نه وي. ته به د کروڑونو روپو مالک خو په ژوند کې به دې سکون خوشحالي او هغه ټول عمر به تکاوټ کې، ته ټول عمر به ستومانې، ټول عمر به تستړی. دغه مین وجه چې تا نه مور پلار خفه دي، تا نه مور پلار ناراضه دي. زما په معاشره کې چې نن سبا د مور پلار ولې قدر ختم شو. دې مور پلار خو زمانه د خپل سر قربان کړی دی. دا هغې ماشوموالي نه واله تر دې حده پورې راورسولم چې اوس زما خوله دې ته جوړه شوې، زه خپلې مور ته انتظار دی، زه خپل پلار ته انتظار دی، زه خپل مور وکنځم. استغفر الله. زه خپل پلار وکنځم، زه خپل پلار ته بدردي ویم، زه خپلې مور ته بدردي ویم. الله دې معافي وکړي موږ ته. ګورې دا یاد ساتي. ګوره دا ډېره زیاته د افسوس خبره ده. کم انسان چې هم ګوره مور پلار ته لاړل، دا د مور پلار نه ازهري پاتې شو، دا د مور پلار نه نافرمانه بچی پاتې شو، دا به په دې خپل ژوند کې په هر موړ کې ټکرې خوري، دا په هر ځای کې راغورځېږي. دا چې به کم کار ته لاس اچي دا به غورځېږي. د ده په ژوند کې به سکون بلکل نه وي. ګوره چې وروسته ارمان کوئ، چې وروسته چې تاسو بیا خفګانونه کوئ، چې وروسته پسې بیا افسوس کوئ چې هېڅ زما هغه مور وې، یا الله زما دا مور ماته یو پیر لږ راپاسه، یا الله دا پلار راباندې یو پیر دیدن وکړي. هغې افسوس نه مخکې ته اوس ولې د خپل مور پلار قدر ولې نه کوې؟ ته د خپل مور پلار له لاړ شو، دنه پوښتنې وکړه، ای بابا ای ابوی ستا پړه څه ارمان دی، ته ماته دعا وکړه. دا ګوره ډېر لوی نعمت دی مور پلار. ګوره چې خدای مونږ له راکړی دی، الله ډېر لوی ذات دی، داسې لوی نعمت یې راکړی چې ګوره د دې بدل مونږ نشو ورکولی الله له. الحمدلله وایي چې چا مور پلار ژوندي دي. د چا نه ګوره دا مور پلار دا جنت 2 دروازې دي. ګوره دا یاد ساتئ، ګوره په دې دروازو د جنت ته ننوځئ، د دوی نه دعاګانې واخلئ. ګوره په دې کې به
زما د کتونکو نه چا نه یو دروازه بندې شوي، د چا نه به دوانه دروازې بندې شوي. ګوره ډېر خلک دی، ډېر خلک دی. زه اکثر وینم که نه، زه چې داسې بلحاظونو کې اکثر زه ګرځم نو چې چا زه وینم چې د هغه په ژوند کې سکون وي، د هغه په ژوند کې خوشحالي وي، هغه چې زه وینم نو هغه داسې سرور والی وي، هغه په دې ژوند کې خوشحالیانې وي. هغه اکثر ماته یو خبره وکړي بس چې ما سره خپل مور پلار دعاګانې دي، ما سره مور دعا ده، ما سره پلار دعا ده.